جناب علي خال رغلی دی ډېر ګرمي ویلې په دره کې نه پیږو نوي نوي طریقې ایجاد کوي دا یوه نوي فارمولا دی پوه شئ داسې فونه یې نیولی او داسې ګیلاسونه اوس ورکو شوی که نه اوس بلا مې یاد تېرې دې ته یې اټیک سیمپل ټوپی ډایرکټ ټوپی ولمرجان سار اوس نه ولګي سیمپل ټوپ شروع یې که نه لږه سړی ریډي شي داسې ټوپی ښه که ده ښه سلامونه نیکې احترامات ملګرو عبدالرحمن یم امید لرم چې ټول بې خشاش بشاش دا مهال په موږ موجود یو په جوزاره کې ستاسو کتلی شئ دا دی د همبو جوزاره او جناب حالي یو دا ځوان چې کوم دی دوبۍ نه راغلی او دوبۍ ګرمي تاسو ته هسې پاته دی څه څه حساب دی مېلې رسا نن د داسې ټنډه شان علاقې ته بوځو که نه څه ته به هم وایي چې آیا دا اوبه څنګه ټنډه دي مخکې څو که نه څه مخکې سوینګ پول یې جوړ کړی که اوبه یې ورکې پرېږدولي هلې خو دوا کوه که نه چې سوینګ پول کې اوبه کولاوي دي خو یو ویږي دي یو د پپس مپس جناب علي سره څو ځان سره خوراکه راوړو دې کې خوراکي مرکې انتظام سره شته ده او یو تشې بوتلې پپس مپس دي او کله کله د ویږي میږي سپټې موټې څه کوم دي یې شیدلې خوټولي موټولي دا دي نور په دې کې فلحال څه خاص خوراک شي په نظر باندې نه راځي او جناب حالي دې فریزرې میزرې نشته بس ټنډه اوبه راوالي او دې کې بوتلې موتلې واچي پر زادو فریزري نیشنل فریزري ښه جناب علي جوزارې ته راغلي یو او مخکې ګورو سوینګ پول یې جوړ کړی دی آیا هغې اوبه شته که نشته دا نور ځوانان هم خوښي دي او سوینګ پول ته روان یو او اوس بې پته لګي چې یاره آیا سوینګ پول کې څه اوبه موبه یې چولي که نه کیدای شي ډېر وخت نه یې جوړ کړی خو یقین مې نه راځي چې اوبو نه یې ډک کړی وي ویلی څه حکومت کارونو پاته تاسو ته ښه پاته یې څه ډېر سلو وي اوس بې پته لګي څه سوینګ پول ته روان یو آیا دې کې اوبه یې چولي که نه خو دې ځینه خالي خالي لګي الله دې خیر ښه جناب علي آخر کار سوینګ پول ته راورسېد دا د سوینګ پول صورتحال څه په مکمله توګه باندې خالي دی فلحال ورکې اوبو څاڅکې هم نشته جناب علي داسې دی سوینګ پول خو دې ځینه بس سوینګ پول ته کټ ورکوي که نه دا لیار څه دی دا دا لیار څه دی دا به سوینګ پول ته ورکوي هغه ځینه به یې کټ وباسي داسې سیده دې ځینه یې به راولي دا اوبه نه ډکوي خو فلحال څه کوم دی خالي پلي دی جناب علي دا دی جوزاره او مازدیګری دی او ټنډه ټنډه شان اوبه دي او د موله ګلمارجاني څه څه ورکوي لامبه نن ورځې کې دوه درې متې ولمبېدو خو اوس نن منې کېږي نه اوس یې چې بیا یو اټیک کوم کپړو سره ولمبه څه پاته ولګي څه کور پرېسي څه زړه د باغ وي خو دې کې دا که نه چوپ وي وړي داسې کېده چې ګلمرجان څه کوم دی څه کپړو سره که نه لامبې ورکې کیسې به ډېرې نه کوي اوس ورکو شوی که نه اوس بلا مې یاد تېرې دې ته یې اټیک پوه شي دې ته یې یو هغه ګلمرجان دی یو دوه ګلمرجان دی مقابله دی څه چوک بې ګټي دی خو جناب علي اټیک وکړو اوس هغه نمبر زم درکوځي سړه ځانې مالي څه دني مې دوی روبره خو ډوب شي او ډېر ټنډه شان اوبه دي دو کې څه ولمبې که نه بس بیا پیناډال ګولي غام ځان ته کوه وخت سار څه بدن مې एकदम راګرم کړي اټیک وکړه ډایرکټ اټیک څه وکړي که نه دا غش ډایرکټ اټیک کېله باندې پیدا وي سړی एकदम غش لچک شي سار ولګي ټینګ شویلې په څه ټوکونه وایي اول به جناب علي سیمپل ټوپی ډایرکټ ټوپی ولمرجان سار اوس نه ولګي
سیمپل ټوپ سوی کنه لږه سړی ریډي شي داسې ټوپ ښه که ده ښه جناب که ته موبایل ورکې ټوپ وایي ښه چې موټرسایکل باندې راشي که نه او ګرمي دی وایي د جافزارې والا ټنډه ټنډه اوبو کې څه ټیک وکړي که نه سړي هر یو شی دمه دمه شي ګل مارجانه سړه مړه شته که نه ښه څه جافزارې کې رسي د سړه نه خو خوندونه خلي که نه پوهېش انګو کې څنګه ګرمي وه نن داسې ګرمي وه که نه چې سړی بالکل ګرمي ته یو 10 منټ نه زیات نشي درېدی څه ولم یې که نه دا پرېشي درته راکولاو کړي دومره ټنډه اوبه دي نو څه که اوبه روځو که نه وایه سړي حالات کنټرول نه بار اټیک شاباش تیری دا که سار دی ونه لګي نور به تیری سام پمپ ورکي وی څه پته ولګي د بل ګل مرجان نوي طریقه ایجاد کړ پمپ ورکي وی پړتوي کې پمپ وایي سلام غش دغه په دغه پمپونه شي ده کېږي پمپونه نه کیسه خطا ده جناب علي خال رغلی دی ډېر ګرمي ویلي په دره کې نه پیږو نوي نوي طریقې ایجاد کوي دا یوه نوي فارمولا دی څه پمپ سره پړتوي کې هوا جمع کوي اوس بې پته لګي چې جمع کېږي که هسې طریقه یې ټرکې کامیابي که نه نور باقي اوس اندازه لګاو الله د خیر کړي اټیک ولې ته خو وتې که نه سړه نه لکه بېحاله شي هوا چیته سي دوره دید که بنده بیچاره مسیدم کیڑیو سره ولم بیدو حالا د خیر کی کپڑو سره سی کیڑیو پاته بم ولګي سی کیڑی څنګه دي اوریجنل لیکا کپی ګل مرجان نه فارمولې ایجاد کړي حالا د خیر کی څه کامیاب وشي کنه دا فارمولا سره څه کامیاب شو سړی یعنی هوا کې وچته بس پروت او ته زړه نه کی یلی دا ځوانو اولی سنه لامبا څه کله تللو ټایم شو اوس یې زیره ځان لامبا یعنی سړی اوس پام کې راغلو الله د خیر کې سپیله زل اوبه ده او خپې ورډوبې کې که نه یو نه منې ټنډه اوبه دي اوس بیا سړی آرام سره نور ورو بلد شي اوس به دې پته لګي ښه ده اوس اوبه ورولي که نه سړي به ټمبم راغلو اټیک دا اوبه روانې ده په سیده سي پوهې شي دا سی دا شنې اوبه سیده منډې وایي داسې اسانې جافزار کې لمبېده داسې ګپ شپ داسې ته لګي دا یوه نوي فارمولا دی پوهې شي داسې ونه یې نیولې او داسې کې لاسونه وړایه داسې وړای ریورس ګیر نشته ورکې که ریورس ګیر نشته ښه جناب علي دا جافزار است تاسو وکتله ډېر ښایسته خوندور شان علاقه دی او دې ایسته مختلف ځایونه حال کراچي زیاتره حال مازدیګري کې څه ولې سویره وي او لرې نه حال کراچي او خاص کر لمبېدن لپاره او نو جي جناب دا جافزار زه عبدالرحمن تاسو اجازت غواړم تر بل ویډیو پورې د لوی الله په امان پرېږده که جناب علي څه ډېر زیات ولمبې یو ځوان چې کوم دی ځان ته ډېرې سردي نه اور ولګولو تاسو ته ښکاري تاسو به یې که هسې ګپ لګي ګپ نه لګي دا تاسو پریکټیکل وکړو